प्यारे दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल आवाज़ द खैबर कमर खैर अदबी टोलना ज़रूर सब्सक्राइब करें। مینوال په आवाज د خیبر کمر خیر ادبي ټولنه کې در سره یو کلام شریکول غواړم. الله دې وکړي چې د ټولو مینوالو د خوښې وړ وګرځېږي او د ادب تنده مې باندې موته شي. او زموږ د یوټیوب چینل سره ضرور خامخا سبسکرایب کړو او لایک یې کړو، فالو یې کړو، ملګرو سره شریک کړو چې زموږ روانې ویډیوګانې تاسو سره په ټیم ورسېږي. موږ ټول ویډیوګانې په یوټیوب چینل باندې اپلوډ کوو او همدارنګه د فیسبوک پیج باندې اپلوډ کوو. نو ټولو ملګرو دا خواست ده چې خامخا د موږ چینل آواز د خیبر کمر خیر ادبي ټولنه دا ضرور سبسکرایب کړو او د نورو ملګرو سره یې شریک کړو. نو ټیم نور نه اخلم، روزنه کلام طرف ته الله ته زموږ د ټول امت غفار یې. الله ته زموږ د ټول امت غفار یې، هم رحیم یې، هم کریم یې، هم قهار یې. لم یلد ولم یولد یې رب لوی یې، لم یلد ولم یولد یې رب لوی یې. ته غفور یې، ته رحمان یې، ته قهار یې. او رسوي په خپل وخت روزي هر چاته، رسوي په خپل وخت روزي هر چاته. ته قدیر یې په هر څه خدای ستار یې. او ربه هر څه دې د ستا نظر نه لاندې، ربه هر څه دې د ستا نظر نه لاندې. ته احکم الحاکمین پروردګار یې. او ستا به حکم به یو نوک څوک پیدا نه کړي، ستا به حکم به یو نوک څوک پیدا نه کړي. ته په کون سره خالق د هر یو کار یې. او وزګل مفي او وزګله مافي غواړه د سبحان نه، او وزګله مافي غواړه د سبحان نه. کاله مافي ونکړي ګناهګار یې، کاله مافي ونکړي ګناهګار یې. او پسې در سره یو نه شریف شریکوم د ټولو مسلمانانو ته او خصوصا چې کوم د نوجوانانو ته ډلې وي او لږ سوچ ته به باندې وکړي. ناز شریف داسې دی چې پې خفه کېږي پاک نبي خفا کول ګناه ده، پې خفه کېږي پاک نبي خفا کول ګناه ده. ځان د شریعت نه کړه خبر ګیره خریل ګناه ده، ځان د شریعت نه کړه خبر ګیره خریل ګناه ده. نو ګیره سنت د رسول تېنه انکار ولې کړې، ګیره سنت د رسول ترنه انکار ولې کړې. نو چې خفه کېږي رسول هغسې کار ولې کړې، نو ګیره سنت د رسول ترنه انکار ولې کړې. نو چې خفه کېږي رسول هغسې کار ولې کړې. شپې د سنتو نه منکر یېدل ګناه ده، ځان د شریعت نه کړه خبر ګیره خریل ګناه ده. پې خفه کېږي پاک نبي خفه کول ګناه ده، ځان د شریعت نه کړه خبر ګیره خریل ګناه ده. که د خدای رسول په لار ځې وروره جنت له به ځې، که د خدای رسول په لار ځې وروره جنت له به ځې. او که د شیطان په لار ځې ګوره دوزخ له به ځې. شیطان خوشحال نه کړه، شیطان خوشحالېدل ګناه ده، ځان د شریعت نه کړه خبر ګیره خریل ګناه ده. پې خفه کېږي پاک نبي خفه کول ګناه ده، ځان د شریعت نه کړه خبر ګیره خریل ګناه ده. وایي چې کوم بدبخته انسان په مخ چاړه راکاږي، چې کوم بدبخته انسان په مخ چاړه راکاږي. وایي ها د نبي مبارک په خپلې زړه راکاږي. وایي چې کوم بدبخته انسان په مخ چاړه راکاږي، وایي د نبي مبارک په خپلې زړه راکاږي. زړه ازارېږي د نبي ازارول ګناه ده، ځان د شریعت نه کړه خبر ګیره خریل ګناه ده. پې خفه کېږي پاک نبي خفه کول ګناه ده، ځان د شریعت نه کړه خبر ګیره خریل ګناه ده.
و زر یو لک څلوري زره پیغمبران تیر شوي زر یو لک څلوري زره پیغمبران تیر شوي زرګرې د ټولو وې چې اصحابان تیر شوي زر یو لک څلوري زره پیغمبران تیر شوي زرګرې د ټولو وې چې اصحابان تیر شوي اواز خو وایي چې چاړه په مخ راخکل ګناه ده زه د شریعت نه خبر کې راخلېږل ګناه ده اواز خو وایي چې چاړه په مخ راخکل ګناه ده زه د شریعت نه خبر کې راخلېږل ګناه ده په خپه کېږي په اجنبي خپه کول ګناه ده زه د شریعت نه خبر کې راخلېږل ګناه ده